جانمو زرشد تنوین قدردان وطنا افغانستان وطنا. سمنګان کې د روان لمریز کال لومړنیو 10 میاشتو کې له 1.2 میلیونه افغانیو زیات عواید راټول شوي. د سمنګان برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې روان 1403 لمریز کال لومړنیو 10 میاشتو کې د برېښنا ضایعاتو مخنیوي او د شبکې اصلاحاتي چارو سربېره د برېښنا پیر او متفرقه خدماتو له درکه 1.2 میلیونه 6,216 افغاني عواید ترلاسه کړي. د سمنګان برېښنا رئیس ښاغلی قاري عبدالقادر نصرت وایي پخواني زورواکي او سیاسیون یې د برېښنا لګښت پیسو تحویلولو ته هڅولي او اوس مهال له همدې درکه هیڅ باقیداري نه ده پاتې. 182 میلیون و 602,766 افغانی ما جمع‌آوری کردیم. الحمدلله کدام پلانی که برای ما داده شده بود، کدام تارگتی که برای ما داده شده بود، ما از او تارگت، از او پلان 78 میلیون و 605,232 افغانی ما اضافه جمع‌آوری کردیم. سمنګان کې د شبکې پراختیا په دوام نږدې وپایي نوي ترانسفرمرونه بېلابېلو برخو کې نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې ورسره هستوګنیزو دولتي ادارو تجارتي او صنعتي برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي. ما تقریبا 7 ترانسفرمر نصب کردیم د ساحه. سمنګان د هیواد په شمال کې پروت ولایت دی چې د برېښنا شبکې څخه تر کابو 10,000 پیرودونکي لري.